والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلمانان ورونو ایمان دا درې حقیقتونو نه جوړ دی. مومن به هغه څوک چې په هغې کې د ایمان درې اجزا وي. یو د ژبې اقرار دی، دویمه عقیده ده، او د ایمان دریم جز هغه اعمال دي. او د ایمانی اعمالنا یو مونږ دی. الله تعالی په خپل کتاب کې مانځه ته ایمان ویلی دی او داسې فرمایلی دي وما کان الله لیضیع ایمانکم. نو دا د مانځه لوی عظمت دی چې الله تعالی د ایمان اطلاق یې کړی دی په مونځ او مانځه ته ایمان ویلی دی. د اسلام پنځه بناګانو کې د شهادت د کلمې پسې دویم مونځ دی. حدیث ابن عمر کې ذکر دی. الغرض د مانځه ډېر زیات اهمیت راغلی دی، لیکن مونځ دا داسې نه دی چې چا څنګه وکړو. الله تعالی چې کوم مونځ په مسلمانانو لازم کړی دی د هغې شرایط دي، حقوق دي، آداب دي، نو هغسې مونځ باندې به خلاصوي چې څنګه الله تعالی غواړي. او من جمله د هغه حقوقو او د هغه خبرو نه چې د هغې لحاظ کول فرض دي هغه دا دی چې فرض مونځ به با جماعته کېږي، یعنې مونځ به مسلمانان کوي او په جمع او جماعت سره به کوي. او حدیث د بخاری او د مسلم کې دا راځي چې د جمع مونځ د ځان له مونځ نه په 15 درجې باندې غوره دی، او هغه به تفصیلي حدیث دی. او په ځینې احادیثو کې 20 درجې هم راغلي دي. د هغې به خپل تفصیل دی چې څنګه کله 15 کله 20. او په یو حدیث کې دا هم راځي چې ای خلکو هغه عمل د تنخیم چې باغی الله گناهونه لري کوي درجه اوچتوي. صحابه ولې نه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې په تکلیفونو کې پوره اودس کول، جمعات ته ډېر قدمونه اخیستل، او د یو مانځه نه وروستو د بل مانځه په انتظار دا دومره ثواب لري لکه رباط. رباط دې ته وایي چې سړی په سرحد د مسلمانانو کې څوکۍ کوي چې کافران دې خوا را نشي. په دې حدیث کې هغه اعمال ذکر دي چې په هغې باندې ګناهونه معاف کېږي، درجې اوچتېږي. او یو د هغې نه دا ده چې سړی جومات ته قدمونه اخلي او جمع مانځه له ځي. دې وجه نه د جمع مونځ فرض دی چې مونځ جمعات ته راتلل د امام سره یو ځای کول دا فرض دی لکه څنګه چې جمع فرض ده. او د دې اندازه د دې نه لږي یو حدیث کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې زما دا اراده ده چې زه بل چاته هم چې جمع تاسو وکړئ او زه ځان سره سړي راواخلم او لرګي راټول کړو او د هغه خلکو کورونه وسېزو چې څوک کور کې مونځ کوي او جمع له نه راځي. نو په دې کې سوچ وکړ دی چې ګوره په معمولي خبرو باندې پیغمبر علیه السلام د چا کور ته اور نه لګوي. او تاسو وګورئ په احادیثو کې څومره نرم انسان دی، څومره شفقت کوونکی دی. خو د حدیثو په ذخیره کې پیغمبر علیه السلام نه دا خبره ثابته ده چې زما زړه دا وایي چې ځان سره څو نوجوانان واخلم او د هغه خلکو کورونه وسېږم چې هغه کور کې مونځ کوي او جمع له نه راځي. یو کس راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه ړوند یم
جماعت ته نشم راتلی، ما ته اجازه وکړې زه کور کې لمونځ وکړم. اجازه یې وکړه، بیا روان شو. بیا ورته ویل ته اذان اورې؟ ویل هو. ویل فعجیبو، نو بیا د اذان جواب کوه او جماعت ته راځه. او بل هر مسلمان دی دا حدیث واوري، په خپل ګریوان کې د سوچو کې. امام ابو داود چې مشهور کتاب د اسلام دی، په خپل سنن کې دا حدیث راوړی دی، په خپل کتاب کې چې چا اذان واورېده او عذر یې نه و، صحابه العذر یې څه دی؟ لکه یریږي یا بیماري، او سره د دې نه چې اذان یې واورېده کور کې لمونځ وکړو، نو لم تقبل منه الصلاة التي صلى، چې کوم لمونځ یې کړی دی دا ګوره نه قبلېږي. په خپله سوچ وکړئ چې یو لمونځ پاتې دی او د دې باره کې هم دا دی چې کورونو کې لمونځ کوئ، ګوره دا نه قبلېږي. حدیث د مسلم کې دا راځي چې ای خلکو دا لمونځونه چې دی کوم ځای کې چې اذان کېږي هلته کوئ، او که تاسو د دې نورو خلکو په شان د کورونو کې لمونځ کوئ نو د خپل پیغمبر سنت به پرېږدئ، او که د خپل پیغمبر سنت پرېږدئ نو ګمراهان به شي، ګمراهان. او بیا دا فضایل بیان کړ چې سړی جمع ته راځي، په یو قدم باندې نیکي ملاویږي، په یو قدم ګناهونه معاف کېږي، په یو قدم درجه اوچتېږي. د دې وجه نه د هغه چا ثوابونه ډېر دي چې د چا کورونه د جومات نه لرې دي. په هغو له دا پکار دی چې کله راځئ نو دا نیت کوئ چې په یو قدم باندې 3 کامیابیانې دي، یو نیکي به لیکلی کېږي، یو به درجه اوچتېږي، او بله ګناه معاف کېږي. چې د سړي د کور نه 1000 قدم وي نو 3000 خدا شو، چې بیرته ځي 3000 دا نور شو، 6000. او دا 6000 چې دی 15 وخته چې مانځه له راځي نو 5 کې 30. او چې کله درس له راځي، اشراق مانځه له راځي، دی وجه نه علماو دا ویلي دي چې الله دومره د انسان د اعمالو ترتیب آسان کړی دی. بیا هم چې د یو سړی قیامت کې د هغې تلې د نیکو اعمالو سپکېږي نو د ځان تباه کړی دی. ځکه د الله رحم ته ګوره، په اسانو کارونو څومره ثوابونه ورکوي. بله دا د انسان فطرت هم دا وایي چې دا 15 وخته جماعت کې لمونځ کول دا خو ډېر ښه شی دی. دا د مسلمانانو اجتماع ده، جلسه د 15 جلسې، بیا هفته کې غټه جلسې د جمعې ورځ، بیا سالانه غټه اجتماع، 2 اجتماعګانې چې هغه د وړوکي اختر لمونځ او د غټ، او بیا عالمي اجتماع چې نو هغه د عرفې ورځ ده. او هغه سخت به ښه مسلمان چې ژوندی او د الله رضا دپاره په دې اجتماعي لمونځونو کې عبادتونو کې شریکېږي. د جمع په مانځه کې نور مصلحتونه دا دي چې د جمع د مانځه د وجه نه مینه محبت پیدا کېږي، ځکه ټول خلک لاړ شي او بل باندې سلامونه وکړي، په یو صف کې ودرېږي، د یو امام پسې لمونځ وکړي. بله دا ده چې سړی د یو بل نه خبر شي، څوک روغ ده څوک ناجوړه ده، چې جمع له نه راځي مسلمانان خبر شي چې پلانې نه راځي، دا خو جمع نه پرېږدي، د تپوس پکار ده، دا به بیماري. بله دا ده چې دې کې مساوات هم راشي. او بله دا ده چې دې کې د جمع لمونځ کې حافظ ابن حجر ویلي 50 فایدې دي. په روایت کې دا هم راځي، صحابه وایي چې زمونږ په زمانه کې چې د جمع نه به پاتې کېدو نو منافق به نور مخلصان مؤمنان چې دی دا به جمع ته راتل. هغه واقعات تاسو ته یاده ده چې نبي صلی الله علیه وسلم دومره بیمار و چې په هغه بیمارۍ کې مړ شو، دومره کمزور و چې ودرېدی نه شو، او د عباس او د علي رضی الله عنهما په اوږو باندې لاس واړو او په راښکودو چې خپو مبارکو کرښې جوړې کړې، جومات ته ویوړلی شو، په ناسته یې لمونځ وکړو. نو دې خبرو کې زموږ ذمهواري دا ده چې با جماعته لمونځ وکړو. او د کور مشرانو هم دا پکار دي چې ګوره هر فرد ته به دا وایو چې کورونو کې لمونځ مه کوئ، ځکه چې دا زموږ ډېره کمزوري ده، دا زموږ د تاوان سبب دی چې معمولي بانو باندې زموږ نه جمع ځي. ځکه دنیا خو هغه دنیا د سړی لمونځ کې جمع کوي چې دا ترې لرې کړي، بیا دنیا خو بې خونده دنیا ده. الله تعالی دې با جماعته لمونځونه زموږ د ټولو نصیب کړي. کوم ملګرو کې چې کمزوریانې دي، بې پروایي کوي، الله تعالی هغه هم دې طرف ته توجه راوړي. واخر